کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما رفیع الرحمن سلامونه، پیرزوینې، نیکې هیلې او هر کله یې ومنئ. هیله من یم چې تاسو به ټول روغ جوړ، خوشحاله، صحتمن او د خپلو راډیوګانو ترڅنګ به د خوښۍ او د عافیت په جامو کې پټ وئ. درنو دوستانو، دا د یو ځل بیا هم د تل په څیر کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه ده. هیله من یم چې تاسو به د تل په څیر د دې خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او په دې خپرونه کې راټول شوي مطالب مو د خوښې وړ وګرځي. درنو دوستانو، د تل په څیر بیا هم په دې خپرونه کې نن هم د ژوند او همداراز د بریا او په ډیرو نورو برخو باندې خبرې اترې او لیکنې لرو. تمه ده چې تاسو مو ملتیا وکړئ او تر پایه راسره واوسیږئ. قدرمنو اوریدونکو، د نن خپرونې لومړنی مطلب مو دی خوښي موخه ده. دا چې خوښي څه ډول موخه ده او په دې عنوان کې له موږ سره کوم ډول خبرې اترې شریکول غواړي، نو راځئ چې په ګډه یې واورو. ټول پر دې پوه یو چې کله کله ژوند ډیر سخت او کړاو شي. زه ډیر کله خپل وخت هغو کسانو ته په مشوره ورکولو تیروم چې په خپل ژوند کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ستونزې ځینې یې دومره دردونکي دي چې آن په اړه یې فکر هم نشي کولی. د بیلګې په توګه له یوې داسې مور سره مخ شوی یم چې کلونه یې د خپل زوی په روزلو تیر کړي. له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې یې روزلی او پاللی دی، خو د سترګو په رپ کې یې په ترافیکي پیښه کې له لاسه ورکړی. او یا همداسې مشران خپلې کیسې راته کوي چې په کوچنیوالي کې یې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی دی. زه د دې ډول کسانو ستونزې درک کوم او ورته مناسبې حل لارې په ګوته کوم. په ژوند کې ځینې نور هم داسې څه شته چې ځورونکي دي. موږ باید له دې ډول شیانو سره د مصیبت په څیر چلند ونه کړو. د بیلګې په توګه یو څوک د ریاضي په ازموینه کې پاتې راځي او یا هم یو څوک له نیوکې سره مخ کیږي. موږ ډیری وخت دا ډول پیښې ډیرې جدي نیسو او د یوه ځورونکي پیښې په توګه ورسره چلند کوو. خو ولې داسې کوو؟ ځواب یې چندانې سخت نه دی. موږ انسانان تل بې له کچې د دې ډول ستونزو په مقابل کې جدي کیږو. په ډیره سادګۍ سره له خپل ذهن څخه ناوړه ګټه اخلو او خپل طبیعي تمایلات عملي کوو. باید ښه کارونه وکړو، خوښونکي واوسیږو، د بل چا د خوښې وړ وګرځو او تل غواړو چې له انصاف څخه ډک چلند راسره وشي. له همدې امله موږ خپل زیات وخت په چورتونو او فکرونو تیروو. همدغه کړنې زموږ پر معده فشار راوړي چې په پایله کې ستړي او مړاوي ښکارو او د زړه د ځورونې او خفګان سبب مو ګرځي. خو تشویش مه کوئ، له موږ سره یې حل لارې شته چې په عملي کولو سره یې کولی شئ تل خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. لومړی، هڅه وکړئ د اړتیا لرم، باید او حتما عبارتونه له خپل ذهن لرې وغورځوئ. خپلې اړتیاوې او غوښتنې مو طبقه بندي کړئ. دغه ډول کړنې مو تفکر آراموي او خوښي پرې پورې تړي. دویم، وخاندئ او خوښ واوسئ. په ځانګړي ډول نقصانونه او وړې ستونزې په خپل لاس مه درته لویوئ. په خندا کې یو مهم او اړین درس نغښتی دی. خندا نه یوازې تاسو ته د خوښۍ احساس درکوي، بلکې دغه ګټې هم لري چې ژور خفګان او نورې دې ته ورته ستونزې له منځه وړي. موږ له خپلو شوخو ملګرو سره په اړیکه کې کوي چې دغه کړنې په موږ کې د خوښ اوسېدو سبب ګرځي. لیدلی به مو وي هغه کسان چې تل غواړي یوازې ژوند وکړي له ملګرو سره راشه درشه نه لري. ډیری یې له دې ډول ژور خفګان سره مخ وي. هڅه وکړئ د ځان په ګډون مو نور ملګري هم له دې ستونزې خلاص کړئ. خندا کولی شي زموږ د بدن دفاعي سیستم قوي کړي، د وینې فشار کموي، په وینه کې د اکسیجن د زیاتېدو سبب ګرځي، د بدن عضلې مو نرموي او د درد احساس له منځه وړي. او په ټوله کې خندا موږ ته دا انرژي راکوي چې له دې ټولو ښېګڼو سره سره به مو څېره هم ښکلې وي، ځکه تریو تندی ښکلي کسان هم بدرنګه وي. تاسو څه ډول یاست؟
آیا تاسو هم زما په څیر یاست؟ آیا غواړئ غوښتنو او هیلو ته مو ورسیږئ؟ غواړئ پر خلکو ګران شئ او دغه ډول له نورو خلکو سره مینه وکړئ؟ او که غواړئ تل په فکرونو کې غرق واوسئ، تل د ستونزو په اړه فکر وکړئ او له ژونده ستړي وئ، زه په ډاډ سره وایم چې تاسو په دویمه کټګورۍ کې راځئ. ولې تل هغه کارونه کوئ چې ګټه یې صفر ده او یوازې خپل ځان خرابوئ. ژوره ساه وباسئ او یو قدم شاته کیږدئ. تاسو باید د هغو ستونزو او مشکلاتو په اړه فکر وکړئ چې تاسو ځوروي. هغه وخت به درته معلومه شي دغه ستونزې چې تاسو ورسره مخ یاست د یوه غره په څیر ستونزې نه دي، بلکې ډېرې وړې دي او کیدای شي ډېر کسان پر خپل ځان پورې وخاندي چې ما له خپل ځان سره څه کړي چې دې حالت ته مې رسېدلی یم او پر خپلو تیرو کړنو به پښیمانه وي. ژوند وکړئ. سخته به وي چې له دومره ستونزو سره چې تاسو یې په خپل ژوند کې لرئ وخاندئ، خو که د یو ځل لپاره هم وي لاندې 4 کړنلارې ترسره کړئ. هغه وخت به بیا ووینئ او پوه به شئ چې ډېر وخاندئ او په پایله کې له خپل ژوند خوند واخلئ. لومړی، په سفر لاړ شئ. په دې کار سره کولی شئ د هغو فکرونو له شره خلاص شئ چې په ذهن کې مو راټول شوي او منفي سیګنلونه خپروي. داسې فکرونه لکه اړتیا لرم، حتما، مجبور یم او ضروري ده، دغه ډول کلمې مو له مرګ او ژوند سره مخ کوي، خو په اصل کې هیڅ هم نشته. یوازې ستاسو د خوښ اوسېدو مخه نیسي. په داسې وخت یوازې 2 ټکو ته پام وکړئ. کارونه مو په سمه او پر خپله خوښه ترسره کړئ. منفي فکرونه مو د جملو په څیر ولیکئ او بیا په دې اړه فکر وکړئ چې دا نو هسې بېمعنا جملې دي او له خپل ذهن څخه یې وباسئ. دویم، د ژوند پر بېمعناوو اړخونو سترګې پټې کړئ. کله مو چې دا ډول پوچ مسایل له خپل ذهن لرې وغورځول، د خپل ځان لپاره مو د تفریح زمینه برابره کړه. ډېر به مو لیدلي وي کله چې د بازۍ یو ټیم بازي بایلي نو لوبغاړي یې څومره په غوسه او د خفګان احساس کوي. دغه ډول که یې کله بازي وګټله نو خوښي یې بیا 1/2 کیږي. تاسو هم دا ډول یاست. که مو یو ځل د دې کړنې خوند ولید نو له خپلې دې بریا به بې کچې خوند واخلئ. دریم، د ځان لپاره وخاندئ پر ځای د دې چې پر ځان پورې وخاندئ. په دې ډول شوخۍ سره کولی شئ چې خپل ځان وپیژنئ او پر دې پوه شئ چې له انسانانو سره خطا ملګرې ده. څلورم، د خوښې وړ ټوکې مو واورئ. ډېر کسان له دې سره مینه لري چې ټوکې وکړي او یا له بل څخه غواړي چې ټوکې ورته واوروي. انټرنیټي ځانګړې پاڼې له ټوکو ډکې دي چې د عنوان له اړخه طبقه بندي شوي دي. ځینې یې بېمزې دي او ځینې نورې بیا ښې او خندونکې دي. هغه ولټوئ او خوند ترې واخلئ، وخاندئ او نورو ته یې هم ووایاست. درنو اورېدونکو، په یاد ولرئ چې ځان خوښ ساتل تمرکز او هڅې ته اړتیا لري. تل باید د موخې له مخې کار وکړئ. داسې کار چې وکولی شو خپله خوښي پکې وساتو، په دې برخه کې در سره خندا مرسته کوي. درنو دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې د بریا پر لور 10 ساده لارې چارې درته بیانوو. هیله ده چې دا هم را سره واورئ. لومړی، زه ګټونکی یم ځکه چې د موخو د نړۍ پر لور مې قدم اخیستی. لومړی قدم یعنې هوډ. دویم، زه ګټونکی یم ځکه داسې خدای پاک لرم څه چې ترې وغواړم راته راکوي یې. دریم، زه ګټونکی یم ځکه چې خدای پاک مسلمان پیدا کړی یم او مسلمان تل بریالی دی. څلورم، زه ګټونکی یم ځکه چې د ژوند نقشه مې داسې رسم کړې چې یوازې یو شی غواړي، عملي کول. پنځم، زه ګټونکی یم ځکه چې په لومړي سر کې هر لوی کار ناممکن ښکاري، نو ټوله هڅه کوم چې ناممکن پر ممکن بدل کړم. شپږم، زه ګټونکی یم ځکه هم ناهیلي پیژنم او هم صبر او حوصله. پر دې هم پوه یم چې صبر او حوصله د ناهیلۍ یوه بیلګه ده چې انسان کولی شي په اسانۍ سره یې وزغمي. اووم،
زه ګټونکی یم ځکه چې ژوند ته د یوه ښکلي شي په سترګو ګورم. کله دې چې ژوند ته ښکلي وکتل خپله ښکلی کیږي. اتم، زه ګټونکی یم ځکه چې د ورځې په اوږدو کې 1 ساعت د خپل زړه خبرو ته غوږ نیسم. نهم، زه ګټونکی یم ځکه چې ذهن مې داسې جوړ کړی چې دوزخ راته جنت جوړ کړي، نه داسې چې جنت پر دوزخ بدل کړي. لسم، زه ګټونکی یم ځکه پوهیږم چې ستونزې هغه لویو کاڼو ته ورته دي چې د اوبو مخه نیسي. که دغه کاڼي نه وای اوبو به غږ نه درلود. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې نیمایي ته رالنډ شو. له تاسو هر یوه ځانګړې مننه کوم چې تر دې دمه راسره خپرونه کې یاست او خپرونه اورئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم ستړي مه شئ. په خیر راغلاست. تاسو د میدان وردګو ملي راډیو ته غوږ یاست. کوچني ګامونه سترې بریا خپرونه اورئ. هیله من یو چې تر دې دمه راسره ستړي شوي نه وئ او په خپرونه کې راسره اوسېدلي وئ. دا د یو ځلې بیا هم ستاسو چوپړ ته راستانه شو. تر دمې وړاندې مو وعده کړې وه چې د بریا او خوښ اوسېدو 20 رازونه درته بیانوو. نو څه ته ځنډ وکړو؟ ولې دا 20 رازونه په ګډه او همدا اوس نه لولو؟ تاسو هم راسره ملتیا وکړئ او د خپرونې تر پایه راسره غوږ شئ. راځئ چې دا رازونه په ګډه راوسپړو. لومړی، هره شپه مخکې له ویده کېدو دغه جمله له ځان سره ووایاست: زه نن د دغه دلیل له مخې خوشحاله وم او د خدای پاک شکر ادا کړئ. دویم، لږ تر لږه د ورځې 3 کسانو ته داسې خبرې وکړئ چې د خوشحالۍ احساس وکړئ او د دعا کولو لپاره ځانګړی وخت په پام کې ونیسئ. دریم، له ځان سره پریکړه وکړئ له داسې کسانو سره ملګرتیا وکړئ چې ټول وخت مثبت فکر کوي. که نه نو له منفي بافه خلکو سره ګرځېدل مو له پرمختګه پاتې کوي، په داسې حال کې چې پر خپل ځان به پوه شوي هم نه یاست. څلورم، د باران ورېدو په وخت کې بې له چترۍ وګرځئ. پرېږدئ چې ماشومتوب مو در په یاد شي. پنځم، ځمکه خدای پاک ګرده پیدا کړې، یعنې همیشه د ګرځېدو په حال کې ده، تر څو انسان ته وښیي هغه وخت چې فکر کوي نور نو د نړۍ وروستۍ برخې ته رسېدلی یې، خو ته په هماغه ځای کې یې چې شروع دې کړې. شپږم، ډېر څه شته چې په یو ځل نه ترسره کیږي. که په رښتیا غواړئ چې یو څه لاسته راوړئ تر یو وار ډېر کوښښ وکړئ. اووم، د بریالیو کسانو لپاره په یوه اونۍ کې 9 نن شته، خو د ناکامو کسانو لپاره بیا په یوه اونۍ کې 9 سبا واړه توپیرونه لوی بریاوې زیږوي. اتم، مینه خپلو موخو ته د رسېدو تر ټولو ښه وسیله ده. که غواړئ خپلو موخو ته په رښتیا ورسیږئ نو مینه ورسره ولرئ. نهم، د ملګرو په هیلو پورې مو مه خاندئ. کیدای شي ستاسو خندا د دې سبب شي چې ملګري مو له خپلو هیلو زړه توري شي. د خندا پر ځای ورته مثبته انرژي ورکړئ. لسم، د اونۍ یوه ورځ مو د خپلو بریاوو او ښو خاطرو د نمانځلو لپاره ځانګړې کړئ، تر څو د نورو بریاوو دروازه مو پر مخ خلاصه شي. 11، ورځ مو په خوښۍ، مثبت فکر او پوره انرژۍ پیل کړئ. د ستنې د سپم په اندازه هم په خپل فکر کې غوسې ته ځای مه ورکوئ. 12، له خوش اروا او داسې ملګرو سره راشه درشه وکړئ چې په لیدو مو یې روح تازه کیږي. خپلې خوښۍ مو له نورو سره شریکې کړئ تر څو برابره شي. 14، په آرامۍ سره ډوډۍ وخورئ. خوند او رنګ ته یې پوره پام وکړئ، داسې چې خوند یې تر غاښ لاندې حس کړئ تر څو له ډوډۍ مو پوره خوند اخیستی وي. 14، که مو ملګرو درته اړتیا پیدا کړه د توان تر حده یې لاسنیوی وکړئ، ځکه له نورو سره مرسته انسان ته ذهني، فکري او د زړه سکون ورکوي. له دې سکون څخه هم ځان مه محروموئ. 15، هیڅکله هم منفي فکر مه کوئ، ځکه ستاسو فکر چې کوم منفي سیګنالونه خپروي له اړونده کار سره مو په مستقیم ډول تړلي دي. نو هر څه پر خپل لاس مه خرابوئ، تل مثبت فکر وکړئ. 16،
په خبرو کې مو تل له ښې روغتیا، خوښۍ او ثروت څخه خبرې وکړئ. په خپل ځان او ملګرو کې د ښهتوب حس ژوندی پیدا کړئ. 18. موخې ته د رسېدو لپاره مو د زه نشم کولی له جملې سره خدای پاماني وکړئ او خپلې بریاوې مو په یاد راولئ. 18. له خپل ځان سره مینه وکړئ. کله چې پر ځان مین شوئ دا مینه به تل در سره وي. 19. موږ چې کومې خبرې کوو په دې کې پوره قدرت او وړتیا پرته ده. په موږ کې ډیری داسې کسان شته چې منفي فکر لري او منفي خبرې کوي. راځئ له نن وروسته تل مثبتې خبرې وکړو او له منفي خبرو سره خدای پاماني وکړو. 20. هره ورځ هغه څه چې غواړئ ویې لرئ له ځان سره یې تکرار کړئ او له ځان سره داسې فکر وکړئ چې ګواکې دا شی لرئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د بریا او خوښ اوسېدو 20 رازونه خو مو واورېدل. تاسو به هم لومړی فکر کړی وي چې دا به ډیر سخت وي او یا به هم ډیر ستونزمن وي چې تر اوسه به تاسو نه وي لیدلي. خو برعکس دا هغه رازونه وو چې هره ورځ تاسو ورسره مخ یاست او تاسو کولی شئ چې دا 20 رازونه هره ورځ تاسو ترلاسه کړئ او یا هم په خپله وپنځوئ. ښه نو خوښه مو نه ده چې د بریالیو کسانو د بریا کلي در وښیو. هو زه مطمئنه یم چې تاسو ټول وایاست چې ولې نه او تلوسه لرئ چې ژر ژر د بریالیو کسانو د بریا د کلي په تړاو وپوهیږو. نو زه مو هم ډیر نه تم کوم. راځئ چې لاړ شو د بریالیو کسانو د بریا کلي راواخلو. یو ځل مې له یوه کس څخه وپوښتل تر ټولو لوړه موخه دې څه ده؟ ویې ویل زړه مې غواړي چې یوه لویه مغازه جوړه کړم. ومې پوښتل د دې موخې ته د رسېدو لپاره دې تر اوسه څه کړي؟ ویل یې څه مې نه دي کړي ځکه نه پوهېږم څنګه او له کومه ځایه یې پیل کړم. وړاندیز مې ورته وکړ هغه څوک چې دغه ډول مغازه لري د غرمنۍ لپاره یې دعوت کړه. د ډوډۍ خوړلو پر وخت ترې وپوښته چې څه ډول یې په لومړیو کې د مغازې جوړولو کار پیل کړ. په سر کې کومو شیانو ته اړتیا ده؟ د کار په اوږدو کې له کومو ستونزو سره مخ شو؟ څه ډول یې له ستونزو د وتلو لاره پیدا کړه او داسې نور. ویې ویل آیا کیدای شي داسې وکړم؟ بېله شکه چې دا کار امکان لري. په هره برخه کې چې کار کوئ د همدې برخې له ماهرو کسانو سره مشوره وکړئ. خبرو ته یې غوږ ونیسئ او ګټه ترې پورته کړئ. کیدای شي پوښتنه درته پیدا شي چې څنګه به دا ډول کسان له موږ سره خپلې تجربې شریکې کړي او خپل وخت به زموږ په واک کې راکړي. د مثال په ډول یو کلال څنګه وغواړي چې د کوزې جوړولو چل موږ ته را زده کړي او په خپل لاس د ځان لپاره رقیب وتراشي. دا خبرې مو له ذهنه لرې وغورځوئ. ډیری کسان غواړي خپلې تجربې په کار کې لیدلې ستونزې، بریاوې او په ټوله کې د خپل کار په اړه له نورو سره خبرې وکړي او ډیر کله هغه کسان چې په خپل کار کې بریالي وي له دې ډول خبرو خوند اخلي او یو ډول د خوښۍ احساس کوي. ډیری کسان ولې د بریا په کلي پسې نه ګرځي؟ ډیر کله د خپلو هیلو د پوره کولو لپاره هڅه نه کوو. کله چې نور کسان وینو چې دا ډول کار نه کوي نو موږ هم ترې زړه توري شو. له ځان سره فکر کوو چې پلار مې دا ډول هڅه نه ده کړې، ملګري مې یې نه کوي او په کاري محیط کې مو هم همکاران تر ډیره د خپلو هیلو د پوره کولو په لټه کې نه دي، نو زه هم نه غواړم یا یې نشم کولی. کله کله د دې ډول کلیانو موندل زحمت او تکلیف غواړي. باید کتاب پلورنځي ته ولاړ شئ او یا د پوهنتون له استادانو سره وګورئ. د ملګرو سلا واورئ. د ښار په بېلابېلو سیمو کې وګرځئ تر څو له ځانه پورته ښکته او هر ډول کسان وګورئ. د خلکو کاروبار وګورئ، زحمتونه یې وګورئ. هغه خوارۍ چې د پیسو پیدا کولو لپاره یې کوي هغه ته ځیر شئ. د یو څه وخت لپاره د ټلویزیون له بېځایه پروګرامونو ډډه وکړئ او خپل هدف ته د رسېدو په اړه فکر وکړئ. آیا دا ټول زحمت نه دی؟ ویره لرئ که له ماهرو کسانو څخه مشوره غواړئ، معلومات درکړي خو د کار کولو اجازه در نه کړي. دا چې ته غواړې بریالیتوب ته ورسیږي باید له دې ډول خطرونو ویره ونه لرې. د بریا کلي څه ډول ترلاسه کولی شو؟ لومړی تل د معلم لارښود، د باور وړ ملګري، کتاب، ښوونیزې خپرونې او انټرنیټي منابعو په لټه کې د هغه څه لپاره واوسئ
چې خپله مو ټاکلي او غواړئ ورته ځان ورسوئ. ځکه پورته ذکر شوي موارد له تاسو سره پوره مرسته کوي او د بریا پر لور مو بیایي. تصمیم د بری لومړی شرط دی. هغه څه ته چې غواړئ ځان ورسوئ مینه ورسره ولرئ او د لاسته راوړلو لپاره یې هڅه وکړئ. دویم، د داسې کسانو په لټه کې شئ کوم کار چې تاسو غواړئ ترسره یې کړئ دوی مخکې ترسره کړی وي. په اړه یې معلومات ترې وغواړئ او ترې وپوښتئ چې څه ډول یې وکولی شول خپل ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. دریم، له همدې ډول کسانو څخه وغواړئ چې اجازه درکړي د یوې ورځې لپاره یې کار کول له نږدې وګورئ او یا هم د یوې ورځې لپاره ورسره د دستیار په توګه کار وکړئ، ځکه عملی کار کول تر نظري ډیر اړین او مهم دي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورو ورو د خپرونې پای ته راورسېدو، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو راسره ستړي شوي نه وئ او تر دې ځایه مو راسره خپرونه اورېدلې وي. قدرمنو اوریدونکو، دا خپرونه د همدې وړو ګامونو له پیل څخه بیا د ژوند تر لویو بریاوو پورې غځېدلې ده او موږ تل هڅه کوو چې د تاسو په چاپېریال، د تاسو په شاوخوا کې تاسو ته داسې مشورې درکړو تر څو په ډیر کم لګښت او یا هم په یوازې یو څو شیبو فکر باندې تاسو خپل ژوند او د خپل ژوند لیدلوری بدل کړئ. درنو دوستانو، موږ ولیدل چې د کاروبار د کلي د پیدا کولو په تړاو ځینې خبرې اترې موږ در سره شریکې کړې او هغه دا چې ومو ویل تاسو کولی شئ د یو چا کار له نږدې وګورئ، د هغه نه د هغه د کار په تړاو مشوره وغواړئ چې څنګه یې پیل کړ، له کوم ځای نه یې پیل کړ، چا ورسره مرسته وکړه او په لومړیو کې کومو کارونو ته اړتیا وي. نو دا ډول کارونه او دا ډول پوښتنې تاسو ته د کاروبار د پیلېدو کلي په لاس درکوي. او یا هم لکه څنګه چې وویل شول، تاسو کولی شئ چې ښوونیزې خپرونې لکه ښه بېلګه یې زموږ او ستاسو همدا خپرونه ده چې موږ تر ډیره په دې خپرونه کې خلکو ته انګېزه ورکوو تر څو د ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي واوسیږي او واړه کوچني ګامونه پورته کړي او بالاخره په لویو بریاوو بدل شي. هیله مو دا ده چې تاسو د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او ښه اوسیږئ. درنو دوستانو، زموږ دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې مو زه آرمان لوی رب ته امانت سپارم. هر چېرته چې یاست خوښ خوشحاله اوسیږئ، په ځان او کورنۍ مو پام کوئ.